السلام علیکم. عملیات محبت چینل کې ستاسو هر کله دی ما تاسو لپاره د محبت یو بل تعویض راوړلو ستاسو په فرمایش باندې اکثر ما ته کمنټونه هم راځي او په واتساپ ورته میسجونه هم خلک کوي چې موږ ته داسې تعویضونه راکا چې هغه اثر ډېر زیات کوي او چې په تعویضونو کې د محبوب د مور نوم نه استعمالېږي. نو دې د وجې نه ما تاسو ته دا یو بل تعویض راوړلو چې په دې کې د مور نوم نه استعمالېږي او نه ستاسو د محبوب نوم استعمالېږي. ولې چې اکثر خلک مین خوشي خو بیا ورته نومونه نه ورځي نه د محبوب د مور نوم ورځي. نو دې د وجې نه دا تعویض ما تاسو ته راوړلو. دا خاکی تعویض دی. دا چې کوم خلک خاکی مزاج لري دا هغو دپاره سره زر دی. لکه د نه وړاندې ما ورکړي وو چې آبي مې ورکړی وو آتشي مې ورکړی وو او دا خاکی تعویض مې هم ستاسو په وړاندې باندې پیش کړلو چې د چا مزاج خاکی وي هغو دپاره دا سره زر دی. که څوک یې لیکي د هغه مزاج خاکی وي یا چا دپاره لیکلی کېږي هغه مزاج خاکی وي نو دا هغو دپاره سره زر دی. د تعویض دپاره یو د سپین کاغذ ضرورت دی او یو د تور پن ضرورت دی. یو د تنهایی ځای به تاسو منتخب کړئ چې هغه ځای کې څوک ځي راځي نه چې هغه ځای کې تاسو دا تعویض کوئ چې هغه ځای کې څوک موجود نه وي نه د جاندار تصویر لګېدلی وي. یو داسې کمره به منتخب کړئ چې هغه ځای کې صرف تاسو موجود وئ. به تاسو غسل وباسئ او دس به وکئ بیا به څلور وړه صورتونه او آیت الکرسي په ځان باندې چوف کړئ. دا ستاسو اثار دپاره دی. بیا به تاسو د قبلې طرف ته مخ کئ او که تاسو سره اګربتي او مومبتي دا حاضر وي نو دا دوړه به ولګوئ او تاسو به ځان پورې هم خوشبو ولګوئ. ولې چې خوشبو د موکلاتو پسندیده شی ده. دې سره به موکلات تاسو ته په کمرې کې حاضر شي. نو بیا چې کوم تاسو تعویض لیکئ په هغې کې به تاسو ته اثرات پیدا کوي. نو دا تعویض چې څنګه لیکل شوی دی سیم ټو سیم همدغه شانتې به لیکئ. تاسو به ورکې څه تبدیلي نه راولئ. دا تاسو څه ټیم هم لیکلی شئ کمې ورځې هم لیکلی شئ. د تعویض ورځې مقرر دي نه د تعویض ټیم مقرر دی. خو چې کوم زوال وخت دی د 12 بجې نو تاسو که هغه د شپې 12 بجې وي او که د ورځې 12 بجې وي نو تاسو به دا تعویض نه لیکئ هرګز. بیا چې کله دا مکمل شي نو چې کله دا تعویض تاسو لیکئ په دې کې د محبوب د نومونو او د خپلو نومونو لیکلو ضرورت نشته دی. تاسو به د خپل محبوب تصویر د خپلو سترګو وړاندې کېږدئ چې ستاسو یقین او تاسو تصور مضبوط وي. بیا به دا تعویض چې تاسو فاینل کړلو نو تاسو چې نمک دې کې واچوئ مالګه چې کوم وي هغه به په دې تعویض کې واچوئ. بیا به دا تاسو موم جمع کوئ یعنې د تعویض شکل به ورته ورکئ. بیا به تاسو دنه تور تار تاو کوئ. د تور تار چې کوم وي د کپړو ګنډنو والا هغه به هم تاسو ځان سره کېږدئ او مالګه چې کومه وي هغه به هم تاسو ځان سره کېږدئ. هسې نه چې تاسو تعویض ولیکئ او بیا سوچ کوئ چې مونږ خو مالګه ځان سره نه دي راوړی مونږ ځان سره تار نه دی راوړی یا مونږ چې کوم په تعویضونو کې استعمالیږي هغه شی مونږ ځان سره محفوظ نه دی کیښی. نو بیا تاسو ورپسې په غولي کې ګرځئ زنانه مو ګوري تاسو ماشومان تاسو ګوري هغې کمرې ته وځي نو دې سره د تعویض والا اثرات ختم شي. نو دې د وجې نه چې کوم شیونه په تعویضونو کې لګي هغه تاسو وړاندې نه ځان سره کېږدئ. ویډیو تاسو پوره ګورئ چې تاسو نه پکې څه مسټیک نه کېږي نو تاسو به ډېر په اسانتیا سره تعویضونه لیکئ. بیا چې کله دا تاسو موم جمع کړلو د تعویض کې تاسو مالګه واچوله بیا به دا تاسو یو درخت په جړلو کې ښخ کړئ. کو هغه ستاسو په کور کې درخت وي ونه وي او که چېرې ستاسو د کور نه بهر ونه وي یا درخت وي نو هغه ځای کې هم تاسو دا تعویض دفن کولی شئ. زه د 2 الفاظ ځکه وایم چې زیاتره خلک درخت نه پیژني چې درخت څه ته وایي. بیا ځینې خلک داسې دي چې هغه ونه نه پیژني بوټی نه پیژني نو بوټی د کوم یو شي ولا هم کېدلی شي خو دا تعویض چې کوم دی د هغو په جړو کې به یې ښخ کړئ. بیا ستاسو کار ختم شولو بیا د تاسو د تعویض ریزلټ ته انتظار کوئ چې دا تاسو ته څومره زر ریزلټ تیر کوي. خو که تاسو پکې څه مسټیک نه وي کړی او څه پکې تاسو غلطي نه وي کړي خو تاسو دپاره ډېرې زیاتې ډیټیل سره ویډیو جوړولې چې تاسو هغونه فایده والی مکمل تاسو پوهولو دپاره به ما ډېرې سترې ویډیوګانې کوشش کولو چې تاسو اسانتیا سره پوه شئ نو ویډیو به ستره شوله خو په هغو باندې ما ته خاص ریسپانس میلاو نه شولو. نو دې د وجې نه ما ویډیوګانې تاسو دپاره شورټ کټ کړلې چې بس تاسو یې ګورئ. بقیا د تعویض والا جواب به زه چاته چې کومه ویډیو جوړه کړم زه به هغه ویډیو والا چې کوم تعویض ما اپلوډ کړی وي د هغه والا جواب به زه چاته په واتساپ کې نه ورکوم او چې کوم خلک ما ته سلام نیمګړی رالیږي نو زه سلام نیمګړی نه اخلم. ولې چې اکثر ما ته خلک چې په واتساپ باندې سلام رالیږي ډېر کسان ورکې سلام پوره راولیږي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او زیاتره خلک راته صرف وایي چې سلام. نو د سلام څه جواب نه جوړیږي چې زه تاسو ته سلام ډېر کم. نو دې د وجې نه چې تاسو سلام اچوئ نو تاسو پوره سلام اچوئ زه بس تاسو سلام اخلم. زه د دې تعویض اجازت غواړئ نو اجازت لپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخه به روحاني اجازت تاسو ته میلاو شي. بقیا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې میلاویږم. تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.